الحمد لله والصلاة على نبيه اما بعد. معزز کتونکو، تیر شوی درس کې مونږ ویلیو چې زمونږ آینده راتلونکی کلاس به د مخارجو په بیان کې هغه حروف هجا به ترتیب مخارج د هغې بیان مونږ نن کوو. مخارج د مخرج جمع ده. مخرج ویلی شي د حرف د راوتلو ځای ته. مخرج د حرف د راوتلو ځای ته ویلی شي. مخارج ټول 18 دي. د هغې 18 مخارجونه به نن موږ یو څو مخارج بیانو د پاره د دې چې موږ په هغې باندې پوه شو او موږ په دغه مخارج زده کړو او عملا په هغې باندې موږ عمل وکړو چې زموږ تلفظ د قرآن، قرائت د قرآن هغه ټیک شي. نو مخرج نمبر 1 الف مده، واو مده، یا مده. دې ته حروف مده ویلی کېږي. حروف مده 3 دي: الف مده، واو مده او یا مده. دا ادا کېږي د خولې د خالي ځای نه. او دې حروف مده ته هوائیه حروف هم ویلی شي. نو مخرج نمبر 1 هغه د حروف مده هوائیه. مخرج نمبر 2 چې هغه حمزه ها دي، ادا کېږي د مرۍ د آخر نه. د دې مرۍ 3 حصې دي. یو ته ویلی کېږي اقصای حلق، دویم ته ویلی کېږي وسط حلق، دریم ته ویلی کېږي ادنای حلق. یعنی د مرۍ آخري حصه، د مینځ حصه او اول حصه. نو د مرۍ د آخر نه ادا کېږي حمزه او ها. دا مخرج نمبر 2 دی. مخرج نمبر 2 حمزه ها ادا کېږي د مرۍ د آخر نه. مخرج نمبر 3 عین حا ادا کېږي د مرۍ د مینځ نه. او مخرج نمبر 4 غین خا ادا کېږي د مرۍ د اول نه. نو په عربی کې هغې ته ویلی کېږي اقصای حلق، وسط حلق او ادنای حلق. پښتو کې مونږ وایو د مرۍ آخري حصه، د مرۍ د مینځ حصه، د مرۍ د اول حصه. مخرج نمبر او دې شپږو حروفو ته دا کم حروف چې مونږ ذکر کړل: مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3 او مخرج نمبر 4 چې حمزه، ها، عین، حا، غین، خا. دا حروف دې حروفو ته حروف حلقیه ویلی شي، یعنی د مرۍ حروف. مخرج نمبر 5 قاف ادا کېږي د ژبې د ویښ او د بره تالونه. قاف مخرج د ژبې ویښ او بره تالو چې کله دا د یو بل سره میلاو شي د دې نه ادا کېږي قاف. مخرج نمبر 6 کاف دا ادا کېږي د قاف د مخرج نه لږ خولې طرف ته، یعنی د ژبې ویښ چې کله د تالو سره ولګي خولې طرف ته د دې نه ادا کېږي کاف. ادا کېږي د ژبې د ویښ او د بره د تالو نه لږ خولې طرف ته. مخرج نمبر 7 جیم، شین، یا. دا ادا کېږي د ژبې د مینځ او د بره تالو نه. دې 3 حروفو ته حروف شجریه ویلی شي. شجریه، جیم، شین، یا. دا مخرج والا حروف چې دي دې حروفو ته ویلی شي حروف شجریه. حروف مده څه ته وایي؟ حروف مده دلته کې چې کوم موږ ذکر کړل چې هغه د هغې مخرج د خولې خالي ځای دی، جوف دهن هغې ته ویلی شي. هغه حروف مده دا دي چې کله الف ساکن مخکې ته زبر راغلی هغې ته ویلی کېږي حرف مده، الف مده. واو ساکن ما قبل ته مخکې ته پیش راغلی، پیش، هغې ته ویلی کېږي واو مده. او یا مده څه ته ویلی کېږي چې یا ساکنې مخکې ته زیر راغلی هغې ته یا مده ویلی کېږي. دا حروف مده د دې مخرج د خولې خالي ځای دی او دغه حروف مده ته حروف مده هوائیه ویلی شي. مخرج نمبر 2 کې مونږ ویلی حرفونه د هغې مخرج مونږ ذکر کو: حمزه ها، حمزه ها. مخرج نمبر 3 عین حا چې د کم مخرج حرف دی او د هغې نه ادا کړلی شي نو دا به حرف صحیح ادا کولی کېږي او ادا به یې ټیکي. مخرج نمبر 4 کې غین، خا،
मखरज नंबर 5 के क़ाफ, मखरज नंबर 6 के काफ, मखरज नंबर 7 जीम शीन या। یو پھر به دا مخرجونه موږ بیا د خپل مخرج نه ادا کړو. کله چې دا موږ اورو پکار ده چې موږ سره خپل مخارج د هغې سره ټیک کړو. خپل مخرج خپل حرف چې کم موږ ادا کوو یا موږ اورو چې هغه حرف موږ د هغه ځای نه ادا کړو کم مخرج چې موږ د هغې ذکر کړو. الف مده، واو مده، یا مده د خولې د خالي ځای نه ادا کیږي. دویم مخرج د حروف حلقیو چې هغه شپږ حروف دي، همزه، ها، عین، حا، غین، خا، د شپږ حروف حلقي دي. دا به د خپل مخرج نه ادا کول ضروري. مخرج نمبر 5 قاف، مخرج نمبر 6 کاف، مخرج نمبر 7 جیم شین یا. د دې نه علاوه چې څومره مخارج زموږ بقایه شو هغه که خیر په آینده په راتلونکي کلاس کې ستاسو مخکې ته عرض کولی شي. الله دې موږ صحیح د قرآن کریم لوستونکي وګرځوي. آمین.